أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. صدق الله العظیم. نن به د سوره آل عمران درس نمبر 223 شروع کو. په نن درس کې به آیات نمبر 102 او 103 ترجمه او تفسیر وکړو. الذین هغه کسان استجابو چې حکم یې منلی دی لله د الله حکم والرسول او حکم یې منلی دی د رسول صلی الله علیه وسلم من بعد پس له هغې ما اصابهم القرح چې رسېدلی و دوی ته زخم یعنی تکلیف مشقت للذین شته لپاره د هغه کسانو احسنو چې نیکي کړې له دوی احسنو چې نیکي کړې ده منهم له دوی څخه واتقوا او پرهیزګاري کړې ده له مخالفته اجر عظیم دوی لپاره به شی وي هغه اجر ډېر لوی اجر یعنی د جنت والا نعمتونه. الذین او هغه کسان قال چې اووې لهم الناس دوی ته خلکو ان الناس یقینا خلکو قد جمعوا لکم هغوی تاسې دپاره لښکرې جمع کړي یا هغوی تاسې دپاره جنګي ساز و سامان جمع کړی فخشوهم تاسې وډار شوئ د هغوی څخه فزادهم ایمانا بس دې خبرې دوی ته ایمان زیات کا. وقالو او ویوې حسبنا الله کافي دی مو دپاره الله ونعم الوکیل او څومره ښه کار جوړونکی دی الله. نن درس کې بیا اما غزوه احد سره متعلق یو څو خبرې دي. د نن آیتونو ربط د پرونی آیتونو سره معلوم دی او واضح دی چې پرون مو تاسې د غزوه احد کیسه کوله نو نن به بیا انشاءالله هماغه حالاتو مطابق د غزوه احد د جنگ سره تړلې یوه بله کیسه وکړو. کله چې مو تاسې بیګا ووي که نه چې کله مسلمانانو جنگ وګټله واپس شول کفار هم واپس شول خپلو ځایو ته روان شول نو په د لیارې کې کفارو ته دا یوه خبره شیطان زړه ته ور واچوله چې تاسې خو ګټلی جنګ باید کا که لږ مو یوه بله حمله کړې وی ټول مسلمانان مو ختمول. نو په دغه وخت کې د ابو سفیان په زړه کې دا خبره راغله او ملګرو ته یې وویل چې چټي مو جنګ ونه که دا خو مو ګټلی جنګ باید کا مسلمانان ختم مو آسې وډار شلو او وتښتېدو. نو خپلو ملګرو ته یې وویل چې هر څو یې واپسېږو ورپسې واپس څه کوو جنګ به ورسه وکړو. نو په دغه وخت کې الله پاک دوی په زړونو کې څه واچوله رعب واچولو د مسلمانانو رعب یې واچوله واپس شول چې نه لرې که بس نه څو. او همدا وخت کې الله پاک نبي علیه السلام ته وحي وکړه وحي داسې ورته وکړه چې کفار خو چې دي واپسۍ اراده لري د واپس راتللو نو تاسې هم واپس تاب شوئ. نو نبي علیه السلام په خپل مجاهدینو کې اعلان وکړه چې هر څو واپس ځو د کفارو تعقب کوو او هغوی سره واپس جنګ کوو او ما سره به هغه کسان سي چې کوم بیګام په جنګ کې موسه شریکو. نو په یو روایت کې ارسي چې 200 کسانو سره پاڅېدل بل روایت کې ارسي بخاري شریف کې چې 80 کسانو او په دغو کې هغه کسان هم وو چې په جنګ کې ډېر سخت شدید زخمیان شوي وو حتی چې په نورو ملګرو بې لاسونه چولي وو زخمیان ګوډ به کېدل
واپس روان شول. دغه ته ویلی شي ایمان. سبحان الله. دغه ته ویلی شي صحابه. چې ته یو جنګ نه راغلی نه یې، دا ماتې شوې نه دی، په لیارې کې یې او تا ته پیغمبر اعلان وکړي او ته واپس په زخمی حالات کې د هغه حکم ته لبیک یایې چې زه دا د سره روانېږم یې. نو دا صحابه ډېر لوی خلک وو. پوه شوئ چې خیال کوئ د صحابهو په شان کې چې معمولي بېادبي د نه ونه شي. لویه بېادبي خو پرېږده چې هغه وړه غونته بېادبي هم د نه ونه شي. ډېر خیال به کوو. دا ډېر لوی خلک وو صحابه. دوی د عظمت کیسې مو تاسې که شروع کړو په کالو کالو نه ختمېږي. د یو یو صحابي په زندګۍ یې لوی لوی کتابونه لیکل شوي. یو یو صحابي دنیا کونج کونج ته رسېدلی دی او اسلام یې رسولی. د افریقې ته اسلام چا راوړلی؟ د ترکیې ته اسلام چا راوړلی؟ د افغانستان ته اسلام چا راوړلی؟ کابل کې چې هغه لوی لوی صحابه ښخ دي، هغوی کې مشهور صحابي تمیم داري رضی الله عنه شدا سره پاسه ځي کې قبر دی. زه خپله اخ قبر ته راغلی یم کابل کې. تاسې هم ویر شوئ د صحابهو قبر ته لاړ شوئ، دعاګانې ورته وکړئ. خو په دغه نیت مه سو چې هلته لاړ شوئ او هلته تاسې نوره بلاګانې شروع کړئ، سجدې ورته شروع کړو، یا بس مثال خبره دعاګانې ته نه غواړئ چې ما ته زوی راکړې، ما ته پیسې راکړې، ما ته کور راکړې، ما ته موټر راکړې. نه، دا دعاګانې به نه کوئ. هلته لاړ شوئ، عبرت واخلئ چې دا څومره لوی سړی دی او دا د هلته ښخ شو، زه به هم یو ورځ مړ کېږم. په دغه نیت لاړ شوئ. ښه، نو ابو سفیان هم هغه وخت خو لا مسلمان شوی نه و، وروسته بیا مسلمان شو. ډېر چالاک، ډېر هوښیار سړی و، ځکه خو د لښکر مشر و که نه. هغه بیا چې کله واپس کېده چې زه جنګ ته خو نشو ورتلی واپس، نو لیارې کې به چې چېرته مسافر لیدله هغوی ته به څه وې؟ هغه ته به ووې چې ویر شه بس چې مدینې ته ځې، مسلمانانو په زړونو کې مو روب واچوه او هغوی ته وایه چې هله ابو سفیان خپل لښکر سره واپس روان دی. نو په دغه کې یو نعیم ابن مسعود دا چې مسلمانانو سره میلاو شو، هغه مسلمانانو ته ووې چې یا رسول الله دا ابو سفیان خو خپل لښکر سره واپس روان دی. نو چې دا خبره واورېده صحابهو څخه ښکلی جواب ورکړه، حسبنا الله ونعم الوکیل، الله یې مو دپاره دی، الله مو ته کافي دی، ونعم الوکیل، او الله ډېر ښه کار جوړونکی دی. څومره ښکلی جواب یې ورکړی دی. او په همدغې کې مکې نه مدینې نه مکې ته یو سړی روان و چې د هغه نوم و معبد خزاعي ابن خزاعه. دا چې کله مدینې نه تله مکې ته، نو ابو سفیان هغه ته په یارې کې ورورسېده. ابو سفیان دې څنګه چل دی؟ هغه ورته ووایي چې مسلمانانو هم تاسې دپاره ډېره تیاري شروع کړې دی، حتی چې نبي علیه السلام هغه میدان ته ځان راورسوله. حمراء الاسد د مدینې نه 8 مایله لرې دی، یعنی 15-14 کیلومتره. چې دا خبره ابو سفیان واورېده، اوهو دا خو بیا موسیه روان شوي دي، بس نور یې خپې سپکې کړې. نو دا آیاتونه هغې متعلق نازل شوي دي. صحیح شو. په دغو آیاتونو کې یو څو ښکلو ښکلو خبرو ته اشاره شوې ده چې هغې کې یوه دانه ده اخلاص. مو بعضې مسلمانان ورونه لوی لوی کارونه کوو، جماعت جوړ کا، مثال خبره مدرسه جوړه کا، او همدا رقم ته مثال خبره غریبانانو سره کمک وکه، او یتیمانو خیال وساته، د غریبو خلکو د کونډو هر رقم ته اسلامي خدمات کوو، ډېره قرباني ورکې ورکوو. خو یو ټکي ته مو ورکې پام نه وي چې اخلاص ورکې نه وي. یا وروره ګوله دا کار د قومیت دپاره کوو، یا وروره ګوله دا کار د مشهورتیا دپاره کوو، یا وروره ګوله دا کار د ځان ښه ثابتولو دپاره کوو. نه، په دغه نیت دا کارونه مه کوئ. دا کارونه چې تاسې کوئ صرف او صرف د الله رضا دپاره کوئ، صرف او صرف د الله د خوشحالولو دپاره کوئ. په دغه نیت یې مه کوئ چې خلک ماته ښه سړی ویایي، یا زه د خپل کلي ولس خدمات وکمې. نه، د الله رضا پکې یاد ساتئ، بیا به دا کار ډېر په مخ کې ځي انشاءالله. همدارنګې وروره ګوله جهاد وي، امامات وي، او د درس او تدریس وي،
چې دغه کې تا د الله رضا مقصود نه وي که نه خدای دې وکړي چې ته 4 ساعته د دین خدمت وکړې هیڅ فایده نه لري. بله حکم پکې دا بله خبره پکې دا ده چې حکم رسول دا په حقیقت کې حکم خدا ده، حکم الله ده. وکسوی نبی علیہ السلام څه ورته وویل؟ الذین استجابوا لله والرسول، هغه کسانو چې حکم یې ومنلو د الله او د الله رسول. کسه اوس دغه وخت کې خو چې صرف نبی علیہ السلام اعلان کړی دی چې الله هر څوک چې څو واپس کفار اوسې، الله پاک خو اعلان نه دی کړی. ټولو صحابه وویل چې آو موږ تیار یو. نو کسه الله پاک د نبی علیہ السلام خبره خپل ځان سره یو ځای ذکر کړه، هغه خلکو چې د الله او د الله د رسول خبره یې ومنله. مطلب دا چې د رسول خبره بعینه دا د چا خبره ده؟ دا د الله خبره ده. نن سبا بعضې لیوني او کم عقل بیوقوفه خلک راوتلي دي چې د نبی علیه السلام حدیثونه ما مانو. نعوذ بالله نعوذ بالله. الله دې موږ تاسې داسې خلکو نه وساتي. الله دې دوی ته هم هدایت وکړي او که هدایت نصیب نه وي الله دې مخ د دنیا نه ورک کړي. نن سبا داسې ډالې هم راوتلي دي، ښکلې ښکلې ګیرې، سپینې جامې، اوږدې اوږدې ګیرې ما لیدلې دي. ما ورسره خبرې شوي دي داسې مردارخورو خلکو سره. بس صرف قرآن منو، حدیث نه منو. نه ظالمه چې ته حدیث ونه مانې په قرآن چېرته پوهېږې؟ الله په خپله یایي. څوک چې د رسول خبره مني دا داسې ده لکه د ما خبره مني. بار بار په بېشماره ځایونو کې قرآن کې دا خبره کړې ده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. د الله خبره ومانوئ، د الله د رسول خبره ومانوئ. کوم ځای کې چې الله یایي چې ما خبره ومانوئ هغه ځای کې خپل ځان سره خپل پیغمبر ذکر کړی دی. او ته نن بېوقوفه له دین ارجک شوی چې نه زه د رسول خبره نه منم. نو تا ته وروره ګوله ډالرې میلاویږي، کوم طرفه ډالرې درته شروع شوي دي، ځکه دغه مردارخوري دې شروع کړې. نو داسې خلکو نه ځان ساتوئ. زه خو تاسو ته بار بار یایمې چې وروره ګوله چېرته د نوو خلکو نه واوړې، نوي خلک دي او نوې نوې طریقې کولې، داسې خلکو نه لرې ګرځه. خپلو احنافو علماو پسې ځه، خپلو دیوبند علماو پسې ځه. حنفي دیوبندي ملا کلکه روانیسه. دا دیوبند دا په هندوستان کې لویه مدرسه ده. دا ډېر وخت نه د اسلام خدمت کوي او د حنفیت او د قرآن او د حدیث ډېره ښکلې تشریح او ترجمه کوي. ماشاءالله اسلام ته لوی لوی خدمتونه کړي دي په افغانستان، پاکستان، ایران، همداسې بنګلادیش، حتی لندن، امریکې، ډېر ټولې دنیا کې خپلې څانګې خپل شاخونه لري. نو حنفیت دیوبندیت ټینګه روانیسوی. د نوو نوو خلکو سې ډېر مات سوی. سبا به خدای نخواسته په ځان به نه وي پوی او دغه دنیا نه به د سترګې پټې شي، نه به د سره ایمان وي نه به د سره بل څه وي. همداسې کافر به دنیا نه لاړ وي. قیدانیان راوتلي دي، ښکلي جوماتونه یې موږ غونته لري. زموږ ډېر مسلمانان دلته زه لندن ته چې راغلی یم ما ته یایي چې ما خو قیدانیانو سره لمونځ کړی. زه وروسته خبر شوم چې دا قیدانیان دي. نو ما ورته ویلي دي چې کسه هر شی ده چې څوی لږ پام کوئ. دا خو لندن داسې ملک ده چې دلته وروره ګوله دا خو افغانستان نه ده چې بس ټول پکې حنفي او دیوبندي ملایان دي ورکې. نه، دلته خو قسمه قسمه بلاګانې دي. خیال ساتوئ خپلو بچیانو، خپلو ځانونو د ایمان او عقیدې ډېر خیال ساتوئ. ښه، بله خبره ورکې دا ذکر شوې ده تقوا. تقوا تعریف خو ما تاسو ته مخکې هم کړی وه چې عمر رضی الله عنه ابی ابن کعب نه پوښتنه کړې وه چې تقوا چاته یایي. ابی ابن کعب ډېر ښکلی جواب ورکړی وه چې کله تا سره داسې کار نه ده شوی عمر رضی الله عنه چې یو طرف ته دې مازغه وي بل طرف ته دې مازغه وي، اوږدې جامې دې چولې وي او دغو منځ کې ته داسې روان وي چې دا جامې دې راټولې کړي وي چې اوس ودرېږه کوم مازغه مې جامو څخه خاښ نه شي او جامې مې ونه شکېږي. نو چې دغه منځ کې ته څنګه په احتیاط سره څې همداسې ژوند چې په دنیا کې تراوي دا تقوا ده. صحیح شو؟ او یوه بله خبره ورکې ده هغه احسان. احسان چاته یایي؟ احسان خو هغه حدیث شریف کې دغه جواب شوی دی چې جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وویل چې احسان چاته یایي؟ نو نبی علیه السلام ورته وویل ان تعبد الله کانک تراه. ته داسې عبادت د الله وکړه لکه څنګه چې ته الله کسې. فان لم تکن تراه، که چېرته ته
الله نه کسي فانه یراک نو بیا خو یقینا الله خو تا کسي که نه موږ تاسې څنګه لمونځونه دي چې لمانځه کې ودرېږو چې سلام واړو بیا سوچ کوو چې ودرېږه 3 رکعته مې وکړل که 5 مې وکړل که 6 مې وکړل څو مې وکړل بس بیا چې زه صحیح شو بس زه برو بخیر لمونځ وشو نه لمونځ کې داسې توجه کوه چې دا زه الله قسم که دا توجه نشي جوړولی دومره خو جوړوی شي که نه چې الله خو مو کسي بیا کسه چې لمونځ څنګه خوند درکوي الذين استجابوا هغه کسان چې حکم یې ومنله لله حکم د الله والرسول او هغه کسان چې حکم ومنله د رسول من بعد وروسته د هغې خبرې ما اصابهم القرح چې دوی ته هغه څه چې رسېدلي وو دوی ته مشقت او تکلیف صحابه زخمي وو ستړي وو کورو ته نه وه رسېدلي چې بیا نبي علیه السلام اعلان وکړه څوی چې واپس کفارو پسې ورپسې شو ټول ووې یا رسول الله موږ تیار یو موږ درسره روان یو څوک زخمیان وو څوک ګوډان وو چا لاسونه ویني وو او چا سره سوارلی وي چا سره نه وي او سره روان شول 8 مایله سفر بیا وکړه په دغه ستړي او په مشقت وخت کې للذین وی به خامخا هغه خلکو دپاره احسنو چې نیکي کړې ده منهم د دوی څخه واتقوا او وډار شوله اجرون څه به وي دوی دپاره اجر عظیمون داسې اجر چې ډېر لوی به وي الله به ورته جنت کې لوی لوی نعمتونه ورکړي دغو صحابهو ته که ما ته هم د دغو صحابهو په نقش قدم روان شو نو الله به موږ ته هم دا اجرونه ورکوي الذين او هغه کسان قال چې اووی لهم الناس دوی ته خلکو نو هغه ما تاسو ته ووایي که نه چې نعیم ابن مسعود راغه صحابو ته څه ووایي ان الناس یقینا خلکو قد جمعوا لکم په تحقیق سره جمع کړی دی تاسې دپاره لښکرې یا تاسې دپاره اسلحه جمع کړې ده فخشاهم تاسې وډار شوئ فزادهم ایمانا نو د خبرې صحابو ته نورم ایمان زیات کا څه ووې وقالو او ویوې حسبنا الله کافي دی مو دپاره الله یا الله مو دپاره دی ونعم الوکیل او څومره ښه کار جوړونکی دی الله دوی چې دا خبره واورېده په ځای د دې چې وډار شي ویوي چې نه موږ هم تیار یو مخکې دې شي چې جنګ ورسره وکړو نن دپاره همدا درس بس دی وما علینا الا البلاغ